السلام علیکم د دنګ ټي وي ډیرو درنو کتونکو لوی اختر روان دی نو موږ د مولوي صاحب نه ټیم واغستو چې د قربانۍ کوم مسائل دي هغه تاسو مخې ته راولو نو د قربانۍ باره کې ډیر اهم مسائل هغه د مولوي صاحب نه اورو تاسو پروګرام تر اخره پورې وګورئ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر زما محترم سامعینو د الله رب العزت او په فضل او احسان باندې موږ تاسو یو بل ته بیا د الله تعالی د دین په سلسله کې مخامخ شو. الله دې زموږ د مخامخ کېدل په خپل دربار کې د دواړو جانو لپاره ذریعہ د خیر او د برکت وګرځي. دا کوم خبره چې زما د ورور مخکې وکړه چې د قربانۍ متعلق مسائل مخې ته راشي نو چونکې دا لس ورځې چې دي دا ډېرې اهم دي نو زه په لږ وخت کې ستاسو مخې ته انشاءالله د دې لسو ورځو په باره کې یو څو خبرې مخې ته کړم انشاءالله چې هغه زموږ او ستاسو نه ضایع نه شي. دا کوم آیت چې ما ولوستو والفجر الله تعالی قسم کوي په وخت سبا باندې او دویم ولیال عشر او په لسو شپو باندې. نو مفسرین فرمایي چې د دې لسو شپو نه کمې لس شپې مراد دي چې الله تعالی په قسم کوي او بیا په قسم ولي کوي. نو د قسم د کولو وجه دا ده چې په یو سیس کې ډېر لوی خیر وي ډېر لوی برکت وي خو خلک د هغې د خیر او د برکت نه خبر نه وي. نو الله تعالی قرآن کې په هغې باندې قسم وکړي چې د خلکو توجه د هغې خیر او برکت طرف ته راواړي. ولیال عشر په لسو شپو باندې الله قسم د دې دپاره کوي چې دا ډېرې د خیر دي ډېرې د برکت دي خو مخلوق د دې د برکت نه دی خبر. نو الله په قسم وکړو زمونږ توجه یې د دې اهمیت طرف ته راواړوله. اوس دا په څه اعتبار سره د خیر او د برکت دي او د دې نه کمې لس شپې مراد دي نو په دې کې د مفسرینو ډېر اقوال دي خو یو قول پکې دا دی چې دا یکم ذوالحجه لکه نن د ذوالقعدې د میاشتې د اسلامي کال د 11مې میاشتې تقریبا 15 یا 16 تاریخ دی بنا بر اختلاف نو دا لسو څلور پنځه د کې تیری شي نو یکم ذوالحجه به شروع شي. نو د یکم ذوالحجې نه والې تر 10 ذوالحجې پورې مفسرینو یو قول دا دی چې دا لس شپې مراد دي او دا هغه لس شپې دي چې کله موسی کلیم الله الله تعالی کوی تور ته ملاقات لپاره وغوښتو نو د یوې میاشتې له وجې ته اخیستی و چې کله هلته کې دا یو میاشت برابر شو نو هغه د ذوالقعدې دا میاشت وه دا چې کوم اوس شروع ده نو په 30 ذوالقعده باندې ورسره لس ورځې نورې زیاتې کړې او هغه لس ورځې کمې وې دا د ذوالحجې د میاشتې ډومبنۍ لس ورځې وې. الله تعالی هم په دې باندې قسم وکړو چې ډېرې د خیر دي ډېرې د برکت دي. دې کې چې کم اعمال موږ کول پکار دي نو د هغې مختصر خاکه دا ده چې کم سړی باندې قرباني واجب ده په کم سړی باندې قرباني لازم ده کاغه نارینه او کاغه زنانه. نو اول په چا لازم ده دا زده کول دي په هغه نارینه او زنانه باندې قرباني کول واجب دي لازم دي چې هغه د دومره اساسي مالک شي د اختر په دې درې ورځو کې د دومره اساسي مالک شي چې دې پکې قرباني کولی شي په د باندې لکه د هغه نصاب د زکات چې کوم دی هغه نصاب د دیم دی 52 تولی سپین زر برابر پیسې یو سړي سره رالی نو په د باندې قرباني واجب شوه. خو د زکات او د قربانۍ په منځ کې فرق دا دی چې د زکات لپاره کال تیریدل شرط دي او د قربانۍ لپاره کال تیریدل شرط نه دي. د هغې لپاره صرف د اختر دا درې ورځې دي چې په دې درې ورځو کې یو مسلمان نارینه یا زنانه د دومره نصاب مالکانان شو چې د هغې نصاب قیمت 52 تولو سپینو زرو ته رسي نو په ده باندې قرباني دا واجب ده او دا لازم ده. نو دې دپاره بیا دویم نصاب د زنانو د سرو زرو دی 7.5 تولی سپین سره زر چې یوه زنانه د هغې مالکه شي او یا نارینه د هغې مالک شي نو په هغې قرباني واجب ده قرباني پې لازم ده. اوس یو زنانه یا یو نارینه دی د هغې سره 2 تولې سره دي 3 تولې سره دي ورسره نقدې پیسې دي سپین زر دي نو بیا د دې طریقه جدا ده. بیا به دغه د لږو سرو ورسره چې کوم دی دغه نقدې پیسې ورسره د سپینو یوه ګوتې د 3 واړو قیمت په رایوځای کړي نو که د 52 تولو سپینو زرو قیمت برابرېږي نو قرباني پې واجب ده او قرباني پې لازم ده. نو چې انشاءالله دې نصاب ته موږ سوچ وکړو هسې نه چې په چا باندې قرباني لازم وي او هغه د دې خیر نه محرومه نه شي او د الله تعالی د حکم ماتونکي ونه ګرځي. الله دې زموږ په دې باب کې حفاظت وکړي.
اوس چې کم سړي باندې قرباني واجب شو نیت ته قرباني یې وکړو نو د لپاره د پدې لسو شپور وځو کې ډومبني عمل چې دی هغه عمل هغه د سر سنت کولو دی نو کاګور کاغه زنانی کاغه ناری نه نو دی به د اکم ذل حجین مخکې یعنی په 28 ذیقعده باندې په 29 ذیقعده باندې په دې 30 کې شکی چې په 30 کې شکی چې په 28 باندې دي سر سنت کی زنانه نو کو کټ کی پل صفائی ځان برابر کی پاک کی او بیا چې کله د قربانې د ساروی مړې باندې چاړه راخ کی داغه نه پس بیا سر سنت کوي نو دا عمل په ثابت کال کې یو ځل دی نو لہذا ټول له پکار دي چې دې عمل ته مونږه ویخ چې دا به د یکم ذل حجینا مخکې سر سنت کو چې د چانیت ته قربانې دی چې ان شاء الله اغي سر سنت کو بیا به د قربانې نه پس کوي یو مسله پکې دا شو دویم د لس شپې چې دي او د لس ورځې چې دي نو پدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته د عبادت مبارکي ډېر حکم فرمایلی تاکید کړی دی چې د دې یو روزه د دې لس شپور وځو یو روزه دا چې کم دی د رمضان المبارک د روزو برابر ده د مقام او مرتبه ده او یو د یوې شپې عبادت چې د نیمې شپې عبادت د تهجد مسجد په دې لس شپو کې د اکم ذل حجین والی د غټ اختر تر شپې پورې په دې کې چې چا عبادت کو د شپې نو د ليلۃ القدر برابر دی د زموږ د خپل سامعینو ته دا خواسته چې د دې لس شپو او د دې لس ورځو د روزو او د شپې د عبادتو ډیر زیات خیال ساتو او په دې کې ډیر کوشش وکړو چې موږ او تاسو ان شاء الله الله ته ځان نږدې کو د الله نه لري نشو بیا په دې کې اخیره کې درې شپې را روانې یوې ته ليلۃ الترویہ وي یوې ته ليلۃ العرفه وي او درېمې ته ليلۃ الاضحى وي ٹھیک شو ليلۃ الترویہ د اتمې شپه ليلۃ العرفه د نهمې شپه او ليلۃ الاضحى د غټ اختر شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې چا د دې درې شپو د عبادت او خیال اوساتو چا د دې درې شپو د عبادت او خیال اوساتو نو پرواز د محشر چې د الله دربار ته پیش کیږي او د میدان محشر هغه سختی او دغه عذابونه دغه سخوالی چې دغه د وجې نه بړونه مړ کیږي الله تعالی به دغه مسلمانانو نارینو زنانو ډونه په دغه روز باندې نه مړ کوي چې چا په دغه درې شپو کې عبادت کړي دي نو ټول سامعینو ته دا خواسته چې دا اتم شپه د نهم شپه او دغه اختر شپه په دې کې سنه شکل کې موږ او تاسو عبادت کو چې الله تعالی ته پاره باندې ځان دي کو بیا دغه نه پسو د عرفه ورځ دا او تکبیرات التشریق چې دا د عرفه د ورځې د سحر د مانځنه تکبیرات شروع کیږي الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر ولله الحمد چې دا تاسو ټول ته یادي چې دا به زنانا پتی زبان دی وي او نارینه به پتی زبان دی وي او زنانه به پټه باندې وي دا بیا وره نارینه به پتی زبان دی وي او زنانه به پټه باندې وي یو ځل ویل واجب دی یو ځل ویل پتی زبان دی واجب دی او بیا نور په مزه باندې کوي ځان لوایا نو چې دا تکبیرات التشریق چي چې دا زمون خراب نشي دا زمون قوت نشي دی باندې ډیر زیات کوشش وکړ دی ځکه چې مونږ نه جمع لار د نه پاتې شو چې مونږ نه دا پاتې نشي او دا بیا د اختر تر د عرفه د نهمې نه شروع شي تر 15 ورځې مازیګر مانځه پورې به ان شاء الله دا تکبیرات التشریق بیا د عرفه ورځ ده نو د عرفه د ورځې د روزې ډیر فضایل راغلي دي وی دا د زرو ورځو برابر ده د دا یو ورځ چې دا چې په دې کې موږ تاسو ان شاء الله د روزې خصوصي پابندیو کو او روزه په هر طریقه باندې ونیسو بیا د دین وروسته د غټ اختر شپه ده او سار له دوا اعمال متفاوت شو یو عمل د مزد د اختر د مانځو او یو عمل د قربانې دی نو د اختر د منځو د پاره سنت طریقه هغه د جمعات نه بهر د محلې نه بهر د کلی نه بهر عیدګاه ته وتل دي بده باندې په اختر په کال کې دوه منځ دي او په کال کې د دوه سنت طریقې دي نو هر مسلمان کلمه ګول کوشش پکار دی چې دا موز د کلی نه بار سارا ځنګل کې او بار پروګرام وکړي شي او خلک چې کم دي دا موز د کلی نه بار ادا کړي حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول ژوندۍ مبارک کې صرف یو د مسجد نبوي کې د اختر موس کړي دي او هغه ځکه کړي دي چې باران موسم خرابو نو مسجد نبوي کې کړي دي باقی ټول منځونه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې کوم دي د جمعات نه بهر کړي دي عیدګاه ته تللي دي بار سارا ته وته دي چې موږ تاسو ان شاء الله د اختر د منځو د کلی نه بارو او بیا اخیری عمل هغه د قربانې دي نو قربانی به د اختر د مون نورستو کیږي
د اختر د مانځه نه مخکې قرباني نه کیږي. یو سړی کړی وه چې یاره زما د محلې غریبانان دي او جزانان دي چې دي ځان له سره وخته غوښه پهږي نو هغه د مانځه نه مخکې قرباني وکړه. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې ما خو داسې چل کړی دی. نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې بس ټیک شو هغه شوې ده هغه صدقه شوه خو قرباني د مانځه نه پس ته لهذا اوس به ته د مانځه نه پس بله قرباني کې او ته به چې کوم دی بل څاروی حلالې نو هغه بیا د اختر د مانځه نه پس بله قرباني وکړه. نو د قربانۍ ټایم چې دی هغه د اختر د مانځه نه پس دی. اوس دې کې د څاروو د دې عمرونو باره کې ځان پوهول پکار دي. دا ګډو او بیزا وغیره چې دي د دې دپاره د کال عمر شرط دی. نو په دې کې چې مونږ او تاسو کم څاروي اخلو ګډ او بیزا نو دې کې یو مالک وي دا په دوه کسه باندې نه کېږي. په دې کې به یو کس چې دوی ته مونږ ته خیالي ځکه چې بعضې خلک وایي چې په دوه کسه به غټه بیزه والو دا په دوه کسه نه کېږي په یو کس باندې کېږي. د ګډ په باره کې دا حکم دی چې هغه اگر چې د شپږو میاشتو وي خو چې د کال د ګډ سره ودرې هغې کې پرېږدي نو چې پته پکې نه لګي چې دا پکې د شپږو میاشتو دی نو په هغه باندې هم قرباني کېږي او هغه باقاعده قرباني کولی شي. پاتې شو د څاروي عمر. نو د څاروي عمر 2 کاله عمر دی. د موږ په علاقه کې بس یا څاروغوا او سرې کټې حلالېږي یا چیلې او پیس وغیره بیزا ګډ حلالېږي. نو چې موږ تاسو سره دې عمرونه معلوم وي چې د ګډ بیزې دپاره کال عمر دی او د سرې کټې دپاره 2 کاله عمر دی. چې کله 2 کاله عمر پای کې یو منټ هم کمی نو په هغې باندې قرباني نه کېږي. نو لهذا دې کې به ډېر احتیاط کوو چې ته مشکوک څاروي حلال نه کړو. بیا په دې 2 کالو د عمر علامت چې دی هغه غاښونه دي چې غاښونه شوي سړي مطمئن چې یاره د دې څاروي 2 کاله برابر شوي شي. خو بعضې څاروي داسې چې د هغه عمر 2 کاله برابر شوي لیکن د هغې هغه غاښونه نه راغلي نو سړی په شک کې وغورځي چې چېرې په ده باندې قرباني کېږي که نه کېږي. نو بهتر طریقه خو دا ده چې به دا څاروي مونږ اخلو چې شک نه خبرو وباسو او غاښونه د کم شوي چې 2 کاله برابر شوي چې مونږ دغه علامت پکې موجود دي دغه څاروي والو. که په فرض محال هغه څاروي د مونږ خوښي او ښکلي ښکاري غټ ښکاري او زه یم چې د الله په نوم باندې زه حلال کړمه نو بیا به د هغې د مالک نه مونږ تپوس کوو چې آیا د عمر 2 کاله برابر دی. نو که مالک ووایي چې او 2 کاله برابر دی نو د مالک ایماندارۍ ته به کتلی کېږي چېرې دا مالک چې دی دینداره دی مزګزار دی هم معاشره کې خو دروغ نه وایي. نو کچېرې په ده باندې په عامه کې دروغ ثابت دی نه به ځان ساتي بیا به دغه څاروی د ده خولې باندې نه اخلي. او کچېرې فرق دا مالک دینداره وي مزګزاره وي او ته په دې مطمئن چې دا سړی دروغ نه وایي نو بیا که هغه وایي چې 2 کاله عمر برابر دی نو بېشکه بېشبې دا چې کوم دی تا اخیستی شي او په دې باندې ته قرباني کولی شي. دې کې درېیمه مسله دا یاد ساتل پکار دي چې بعضې ملګري ویلي چې یاره مونږ 15 کسان یو نو 2 څاروي به والو 15 کسان یو 2 څاروي به والو او بیا به د دواړو غوښه شریکه کړو. نو دې کې دا مسله یادول پکار دي چې 2 څاروي په یو ځای باندې نه شي حلالولی. 15 ملګري دي یا 6 ملګري دي چې 2 څاروي واخیستلو نو 3 به یو طرف ته شي 3 به بل طرف ته شي. 15 کسان دي 2 به یو طرف ته شي 3 به بل طرف ته شي او څاروي به وټاکلی شي چې دا د 3 کسانو څاروي دی دا د 2 کسانو څاروي دی. دا 2 کسان به د هغه یو څاروي پیسې د خپل طرف نه پوره ورکړي او دا 3 کسان به د خپل څاروي پیسې پوره ورکړي. دا غوښه به ځان له تقسیمیږي او هغه غوښه به ځان له تقسیمیږي. د دې خبرې چې پکې موږ تاسو لحاظ وکړو چې شریک څاروي دغه نه کړو. پاتې شوه بیا د غوښې د تقسیم طریقه. نو چې غوښه هم په داسې طریقه باندې موږ تقسیم کړو چې یو سړی پکې د خپل طرف نه خپې ونه غواړي یاره ماله دا مازغه راکړې دا زما پکار دي مونږ کره بیمار دی که نه دا بالکل نه ده پکار ځکه چې د یو ملګري زړه نه وي نو بیا چې کوم دی هغه ټوله قرباني به خرابېږي. نو د دې غوښتلو نه به ځان ساتو چې مونږ به دا نه غواړو چې ماله دې خپې راکړه او ماله چې کوم دی مازغه راکړه ماله د پلانکي څیز راکړه نه بهی دا خو د تقسیم طریقه ده او چې د چا ورسېدو نو بس داغه حق ته هغه واغست او هغه چاله ورکی دی ولا خود سر نسیز غستل دا صحیح نه د سره قرباني کې د ملګرو پنیتونو کې فرق پیدا کیږي ورونو کې فرق راځي نو قرباني په خرابيږي چې موږ تاسو ان شاء الله د دې خبرې لحاظ وکړو چې کله قرباني وشي او موږ دا قرباني کم ټیم کې کو الاله کو نو ارسړي د پکار چې خپل الاله ته خپل باندې ودرېږي. بهتر طریقه دا ده چې په خپل ودرېږي په خپل څاروي باندې چاړه راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فرمایلی و چې کله د هغې قرباني کېده ورته وی ای فاطمې ورشه خپلې قربانۍ ته ودرېږه تماشه ورته وکړه چې ستا مخکې د هغې په مرۍ باندې چاړه راښکلي شي. د دې څاروي د بدن نه چې ډومبنۍ قطره د وینې غورځېږي ستا دپاره په هغې باندې یو ګناه معاف کېږي یو ثواب کې لیکلي کېږي. نو خپل څاروی بهتر ده چې په خپله سړی حلال کړي په خپله ورته ولاړ وي دا ډېره بهتر طریقه ده.
بیا د غوښه چې کله مونږ کور ته وړه نو مشرانو دا طریقې لیکلي چې دا درې حصې کې یو د خپلو خپلوانو یو د غریبانانو او یو چې کوم دی زمونږ د کور والو نو د خپلې سره کته میاشت ساتي کته 2 ساعتې ستا خپله برخه ده خو ټوله غوښه که دې پاتې کړه نو ګورې هغه به 3 ورځو کې خلاصوي که 3 ورځو کې نشي خلاصولی نو بیا به یې غریبانانو له ورکوي او دې کې لږ سوچ پکار دی که نه ستا خپله درېیمې سره خدای دې کټ یو کال ځان سره وساته هغه جدا مسله ده خو که ته ټوله غوښه په یوازې په کور کې ستاسو افراد ډېر دي او خوړلی شي نو په 3 ورځې کې دننه چې خلاصېږي نو ټیک ده خو که 3 ورځې کې دننه نه خلاصوي بیا ځان لږ دی په فریج کې نه ګورې دا بیا طریقه مناسب نه ده او غوښې خو مونږ هر وخت خورو بلا غوښې الحمدلله بلا تختونه په ښارونو کې لګېدلي دي او بلا غوښې ملاویږي نو دا خو د غریبانانو سره د مینې د محبت او د احسان او د همدردۍ شپې ورځې دي نو چې مونږ تاسو انشاءالله په غریبانانو باندې ډېرې نه ډېرې غوښې وخورو او ډېرې نه ډېر د هغې چې کوم دی لحاظ وکړو د هغې قدر وکړو او اخري خبره په دې باب کې هغه د دې قربانۍ د سرمنې ده چې دا سرمن چې دا بعضې خلک قصاب راولي نو دا سرمن په اجرت کې قصاب له ورکوي دا خبره صحیح نه ده دا خبره غلطه ده تاسو به قصاب سره باقاعده د مزدورۍ خبره کوئ او هغه له په مزدوري ورکوئ سرمن د قربانۍ چې دا نو دا تاسو قصاب له په اجرت کې نشي ورکولی دویم دا سرمن چې کله ته ځان ذاتي استعمال کې راولي مطلب کټ لټې پټه جوړی یا ته بل څه جوړی بېشکه جوړولی شي خو چې کله دې دا سرمن خرڅ کړه نو بیا د دې دا پیسې چې دي نو دا پیسې به بیا غریبانانو له ورکوي هغه چا له به ورکوي چې په چا باندې زکات کېږي مستحقین زکات دي نو دا به تاسو هغوی له ورکوي بله مسله په دې کې دا یادول پکار دي چې خلک د قربانۍ سرمنې جوماتونو ته راغونډوي نو ګوره دا موږ درخواست کوو چې د قربانۍ سرمن په جومات کې نه چلیږي دا به جومات له نه ورکوي دې باندې الله درته لپاره ځان پوهه کوي ګوره موږ د کور سوره بیل ورکوو په زرګونو روپۍ بیلونه موږ ورکوو نو چې جومات پسې کم بیل راځي او هغې ته ما د قرباني سرمن د کړي نو په محله کې شپېته او یا کوره دي نو چې 200 روپۍ راغونډه کړي نو د محلې هغه بیل پیدا کېږي نو ولې خپلې قربانۍ خرابوئ او ولې موږ خپلې قربانۍ خرابې کړو سرمن په جومات نه کېږي جومات له مه ورکوئ او مدارس غریبانان او محممین بې اثرې ناست دي او خلک صدقات نفلیه کم کوي نو علما ویلي چې مدرسو له ورکوئ او بیا د هغې یو شرعي طریقه ده نو مدارسو والا به دغه سرمنې په هغه طریقه باندې استعمالي نو بهتر ده چې موږ مدرسو له ورکو هم به د علماو مټ مضبوط شي او هم به چې کوم دی د طالبانو سره چې هغوی د الله د دین زده کړه کوي د هغې ضرورتونه پرې برابر شي الله تعالی دې موږ او تاسو له په دې خبرو باندې علم او عمل په اخلاص سره نصیب کړي خو یو پیری زه بیا د دې خپل بیان خلاصه دا وایم چې دا لس شپې او ورځې چې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فاکثروا فیهن من التسبیح والتحلیل والتحمید معنی درېیمه کلمه پکې ډېره ډېره وایه سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر چې د دې پکې موږ تاسو ډېر زیات ذکر وکړو بل دا چې بعضې د خلکو دا سوچ جوړ شوی دی چې څاروي وسمالی په اخري ورځ باندې څاروي ارزان شي نو په اخري ورځ باندې څاروي وایو زه دا درخواست کوم چې په اخري ورځ باندې څاروي ارزان شي نو تقریبا څومره به ارزاني 1000 روپۍ دې ارزان شي 2000 دې ارزان شي 3000 دې ارزان شي 10000 شل نه ارزانېږي نو د دې عرفې د ارواز نه ده دا د عبادت لپاره خاص کوي ته به 2000 روپۍ به چې لکه ته څاروي 3000 روپۍ ارزان والي نو په قربانۍ کې 2 کسان دي 3000 په 2 کسانو تقسیم کا نو څومره پیسې به رسي نو ته په 300 روپۍ د عرفې ورځ خرابه کړي درخواست مې دا دی چې دا څاروي ځان د وس نه والي په خپل باندې وساتئ خدمت وکړئ سنت طریقه ده او د عرفې د ارواز چې ده دا صرف عبادت ته خاص کوي چې روژه به ونیوئ جومات کې کور کې موږ تاسو کینو او موږ تاسو چې کوم دی عبادت وکړو دا اختر دا 3 ورځې چې دي په دې کې موږ چې کوم دی واهیاتنا له لعب نه ځان وساتو او دې کې موږ انشاءالله عبادت وکړو د الله تعالی بندګي وکړو نو الله تعالی به رانه رضا شي الله تعالی به را باندې رحم وکړي د الله په دربار کې دعا کوم چې الله زموږ دا کما بیان ما وکړو کمې بیشي دې ماته الله معاف کړي او بیا هم تاسو ته څه مسله آیي نو دې سره زموږ نمبر انشاءالله موجود دی هغه دې تاسو ته بیا وایي په هغې باندې ما سره رابطه کولی شئ او چې د قربانۍ باره کې موږ ځان ښه مطمئن کوو د خپلې محلې چې کله عالم په محله کې موجود دی مسایلو باندې پوهه دی بس دغه نه ځان مطمئن کړئ دغه نه ځان پوهه کړئ او که هېڅ ځای کې څوک نه وي نو موږ انشاءالله هر وخت تیار یو څه ټایم چې تاسو ټلیفون کوئ نو ستاسو مسله به حل کېږي واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین